السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. ملګرو دا سیټ ته چې کوم ویډیو چلی دا د یو پرایویټ سکول ویډیو ده چې په دې کې ماشومان ولاړ دي د مانځه چل زده کوي. ماشومان د جمع په شکل کې ولاړ دي، دوه ماشومان تنه مخ کې دي. دا دوه چې تنه کم مخ کې دي نو دغه ماشومان ورته د مونځ چل ښیي او سبق ورته وایي د مانځه. یو ماشوم ورته د مونځ سبق وایي او دا دویم ماشوم ورته د مونځ د سبق ترجمه وایي. نو دغه استادانو ته زه سلام کوم چې څوک داسې ښکلی کار چالو کړی دی په سکول کې او د ماشومانو داسې تربیت کوي. زه فخر کوم په داسې استادانو باندې، سلام کوم داسې استادانو ته چې تاسو د دغه وړوکي سټپ نه تاسو ماشوم ته داسې تربیت ورکړئ. د دې پرایویټ سکول نه تاسو ماشومانو ته دغه تربیت ورکړئ. نو امید لرم چې دی بیا مخکې به هم د مونځ پابندي کوي، د مونځ سبق باندې به پوهوي، د مونځ ترجمه باندې به پوهوي او د مونځ هغه کومه طریقه چې ده هغه به ورته ښه په زور زیر یادوي. دا ویډیو تاسو وګورئ بیا خبرې کوو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. وبحمدک، خوبیوں والی. وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری شان اونچی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ښه ملګرو ویډیو تاسو وکته، امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي وي. ډېر ښکلی پیغام دی پکې. دا سکول چې هر ځای کې دی او دا ویډیو چې چام کړي ده نو یو ډېر ښه پیغام دی پکې چې مونږ ته پکار دي په خپلو بچو باندې دا وړوکوالي نه د مونځ هغه پابندي پې شروع کړو. خپل بچي ځان سره جومات ته بوځو. دغه شانتې په سکولونو کې چې کوم استادان دي، پرایویټ سکولونه دي که سرکاري دي، استادانو ته پکار دي چې همدغه طریقه کوي. ماشومان په مانځه باندې ودروي، هغوی ته د مونځ طریقه ښیي او د مونځ سبق ترجمه ورته ښیي. نو دغه شانتې به انشاءالله چې ماشومان کله رالویږي نو هغوی به د هر څه نه خبر وي، د مونځ چل به ورځي. اکثر غټ سړي وي د مونځ پابندي نه کوي، نو وجه دغه وي چې بنیاد یې صحیح نه وي. بنیاد یې ځکه صحیح نه وي چې په وخت باندې هغوی چېرته چا جومات ته نه بوتلي، چا ورته د مونځ سبق نه ښوولی، نو هغه بیا شرمېږي، هغه جومات ورته تاڼه ښکاري. نو ملګرو کوشش کوئ چې خپل کشران ځان سره جومات ته بوځئ. د 5 وخته مونځ هغه کوشش کوئ چې 5 وخته مونځ کوئ. تاسو هم پابندي کوئ ځکه چې مونځ فرض دی. په بیمارۍ کې به په اشاره کې خو کې به فرض به ادا کې. په ټوله ورځ کې مونږ نه څونه سجدې قضا کېږي. تاسو سوچ وکړئ. او شیطان یو سجدې نه انکار کړو نو هغه الله پاک څومره ذلیله کو. نو مونږ ته هم پکار دي چې خپل 5 وخته مونځ کوو. او که ویډیو مو خوښه شوي نو نورو ملګرو سره شیر کړئ او مونږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.